پتا بلها مین یم رښتیا خبره دا ده چې ستا زړه کې بسې خو زما خبره دا ده ورځکه خوښتې نه یم او ستا خبره دا ده د زور ضابطې نه ده د رضا خبره دا ده قاتل د پښتنو د پرون خبره دا وه د نن خبره دا ده د سبا خبره دا ده د لرې لرې ګوره چې مین یې ګناه نه ده چې خواله یې ور نشي د ګناه خبره دا ده چې څوک مړی چرته وکي او قیدي شي سزا نه ده چې خور سورکې ورکي د سزا خبره دا ده زه یو ته هم یار نه ویم ټول د ښې ورځې یاران دي د بدو ورځو یو نشته صفا خبره دا ده زه یو ته هم یار نه ویم ټول د ښې ورځې یاران دي د بدې ورځې یو نشته صفا خبره دا ده نه مینه مې محسوس کړه نه خلوص او نه واپاسته ویم پتا مینه د خندا خبره دا ده چې زه کله ژوندی وم خوښې نه ومه چې مړ شم اوس وایي خاکسار څه شو د ژړا خبره دا ده ورځکه وختې نه یم او ستا خبره دا ده د زور ضابطې نه ده د رضا خبره دا ده قاتل د پښتنو و د پرون خبره دا وه د نن خبره دا ده د سبا خبره دا ده د تیارې کوي د نور خبرې نه کوي بې شعوره د شعور خبرې نه کوي چې د پت او ننګ غرور خبرې نه کوي هاغه خلک د منظور خبرې نه کوي دی رښتیا کوي مین مینه حیا ده دی به هیڅ چاته ضرور خبرې نه کوي هورې خیال او د کجورې باغ کې ناست دی ملا ځکه د انګور خبرې نه کوي اتیا زره خلک مړه دي او میډیا هم په دې دومره غټ ناسور خبرې نه کوي زه د رب نه دعا غواړم په زړه کې د مالک مخکې مزدور خبرې نه کوي یو بدبخته یې زیږون باندې خفه دی یو بدبخته دی د لور خبرې نه کوي چې رزق کور کې نه وي پټ پټ جاړي خدای دې نه کړي څوک مجبور خبرې نه کوي بعضې شاعران په لیلا مړه وي ثقافت او د کلتور خبرې نه کوي تا چې څنګه ترخې وکړلې خاکسار ته داسې چاته خو تربور خبرې نه کوي چې د پت او ننګ غرور خبرې نه کوي هاغه خلک د منظور خبرې نه کوي نیغ ولاړ راته جلاد دی دا هیواد دی پکې هر سړی برباد دی دا هیواد دی چې مومن دی موحد دی مرداباد دی چې غټ غل دی زنده‌باد دی دا هیواد دی ډزې ډوزې سواد کېدی شي که کارګل وي او منم اسلام آباد دی دا هیواد دی پکې سا څوک د سکون اخیستی نه شي مړه چا وي چې آزاد دی دا هیواد دی چا ګازرو نه سر یوړو چا مولونه پښتون قوم پکې سلاد دی دا هیواد دی بیا سرمنې د قام د خلکو ویستي چې انګریز ورکړی داد دی دا هیواد دی نومې ناخلم بیا قاریږي معتبر دی چا جوړ کړی چې فساد دی دا هیواد دی او خاکساره ښه ښکاره پکې تضاد دی دا هیواد دی دا هیواد دی دا هیواد دی چې مومن دی موحد دی مرداباد دی چې غټ غل دی زنده‌باد دی دا هیواد دی هغه که ځینو ځي دی خو ځواني دې رانه نه ځي خو ځواني دې رانه نه ځي بلها ښکلي به راشي زندګي دې رانه نه ځي جانان که رانه لاړلو نو لاړلو خو ربه تر مرګه هېرېدلو بیماري دې رانه نه ځي بلها خلک یې مړه کړل اوس که تختې لارې نیسو په دې به ډېر خفه شمه ژوندي دې رانه نه ځي خپلوان او دا یاران به ورسره په مخه ایتلي دا روغ صحت رتبه او مالداري دې رانه نه ځي که مرګ د انسان لاس کې وي اوبه به دنیا کې د تندې نه به مړه وستا خدایي دې رانه نه ځي د مینې ساډوبي ده په دې زړه مې څه چل کېږي رندان دې ټول بهر شي خو ساقي دې رانه نه ځي دا وخت نه دی دا څه کوي زه ورګورم او زغلي لږ رو دې قدم اخلي په تادي دې رانه نه ځي که خویندې که مې مور ده چې قسم دې دنې وکم چې قبر له مې راشي سمدستي دې رانه نه ځي که خویندې که مې مور ده چې قسم دې دنې وکم چې قبر له مې راشي سمدستي دې رانه نه ځي خوراک ته او پیسې دې ورک شه ملا جانه جنۍ چغې وهلې خاطرې دې رانه نه ځي او دا شکل مې دې وران چې زه خاکسار په دنیا څه کړم ټاپه د محمد د امتي دې رانه نه ځي بلها خلک یې مړه کړل اوس که تختې لارې نیسو په دې به ډېر خفه شمه ژوندي دې رانه نه ځي ضرور دې ټوخی وکړلو دلبره خپې وباسه
نو ځکه نه د چا هغه خبره خپې وباسه که ژوند غواړي پوښتونه د خیبره خپې وباسه قیامت پورې جاري به وي دې شر خپې وباسه پیسې په ختمېدو دي مسافر خپې وباسه هم خیر دی دی په دې کې د اختر خپې وباسه منظور لالی را پاسېد زورور خپې وباسه بری به الله ورکي زر تر زر خپې وباسه قام بیا په سود خرڅ کړلو نه هر خپې وباسه خانګوټ یا ملکګوټ یا معتبر خپې وباسه رادرومې لیونی زناور خپې وباسه رقیب مې چا خبر کو د ګودر خپې وباسه متل سره به ګورو تر سهاره شپه اوږده ده کونټي به شي بس د لنډ څادر خپې وباسه او پوهېږې چې ماښام له مېلمستیا نه ناراستیا ده د هغه ځای سره د مازدیګر خپې وباسه په وخت د زنکدن کې اواز وشو په خندا شوم خاکساره د غمونو د لښکر خپې وباسه په وخت د زنکدن کې اواز وشو په خندا شوم خاکساره د غمونو د لښکر خپې وباسه که ژوند غواړي پوښتونه د خیبر خپې وباسه قیامت پورې جاري به وي دې شر خپې وباسه سپرلیه ته چې لاړې د ګورګورو نه دې خلاص کړو په ډکه خوله یو بل ته د خبرو نه دې خلاص کړو ما ووې خلک څه چې د کونترو نه دې خلاص کړو اواز ناڅاپي وشو چپ ډالرو نه دې خلاص کړو ښه وخت د خپلوانو زناورو نه دې خلاص کړو مننه هم یارانو بې باورو نه دې خلاص کړو ته لاړې ځوانۍ لاړې د سندرو نه دې خلاص کړو میراته چې د سرو شونډو شکرو نه دې خلاص کړو جنا صاحب نو په دې کې د احسان خبره څه ده کاپرو له دې ورکړو د کاپرو نه دې خلاص کړو د امن توتي وجړل یو باز لکه پیرون ته الوت په څنګه وکړو د وزرو نه دې خلاص کړو دا چل د انقلاب مشر لا څنګه چلو منګک پکې را نغې ټماټرو نه دې خلاص کړو تقدیر وایسا او کوي څه مثال څه داسې څاروي را کول څه چې د اخورو نه دې خلاص کړو خاکسار په وخت د مرګ کې په خندا شول ویلې او رب د غمونو د لښکرو نه دې خلاص کړو خاکسار په وخت د مرګ کې په خندا شول ویلې او رب د غمونو د لښکرو نه دې خلاص کړو ما ووې خلک څه چې د کونترو نه دې خلاص کړو اواز ناڅاپي وشو چپ ډالرو نه دې خلاص کړو بل غزل چې زه لا ژوندی یم که جانان راځي نو رادي شي خو ورلکه وز هو سارمان راځي نو رادي شي خو منافق نه که مهربان راځي نو رادي شي خو که پښتنو له منظور جان راځي نو رادي شي خو زه پس د مرګه د جواب یو ځای هم توان نه لرم دلته که هر لوی امتحان راځي نو رادي شي خو څومره به خون وکړي چې ور د جنت بن شي یکدم اواز بیا وشي چې افغان راځي نو رادي شي خو ځان ته د وخت د غلامۍ زولنۍ نه اچوم په ما که دار راځي زندان راځي نو رادي شي خو په دې سړي کې هیڅ غیرت نه راځي مړ ته ښه دی په دې سړي کې که ایمان راځي نو رادي شي خو که ستا تاوان زما پیده راځي نو نه یې پرېږدم که ستا پیده زما تاوان راځي نو رادي شي خو که خوشحالۍ او خوایخۍ له راځي بد کوي ډېر که جنازې له مې یاران راځي نو رادي شي خو او جانان برانه شي په مرګ مې هم خاکسار وویل وریس خوره شوه که باران راځي نو رادي شي خو منافق نه که مهربان راځي نو رادي شي خو که پښتنو له منظور جان راځي نو رادي شي خو